د قوشتېپې کانال ملي سیالۍ او نننۍ په زړه پورې لوبې. د قوشتېپې کانال 20 ورځو ملي سیالیو په لړ کې نن هم د معمول په څیر 2 لوبې ترسره شوې. په لومړنۍ لوبه کې د میس عینک او سپین غرزون لوبډلې سره مخامخ شوې. د دې لوبې پچه چې سپین غر لوبډلې ګټلې وه، لومړی یې د توپوهنې له پرېکړې سره سم سیالې لوبډلې ته د 6 لوبغاړو په زیان د 131 منډو هدف ورکړ. د میس عینک لوبډلې یاد هدف په 10مه وکټ په 19.4 اورونو کې د 1 وکټې په توپیر پوره کړ. د دې لوبې په ګټلو سره د په روانو سیالیو کې د میس عینک لوبډلې 4مه بریا ده. په همدې حال کې په 2مه لوبه کې بیا د بوست زون او بندامیر لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې. د لوبې په چا بوست وګټله او لومړی یې خپله توپوهنه وکړه. د بوست توپوهونکو په یوې په زړه پورې توپوهنې سره د قوشتېپې سیالیو کې د تر ټولو ستر هدف بنسټ کېښود. د یادې لوبډلې 3 توپوهونکو نیمه سلیزې جوړې کړې او د توپوهنې یو حیرانوونکې ننداره یې وړاندې کړه. بوست زون لوبډلې په ټولو 16 اورونو کې د 3 لوبغاړو په زیان د نومان شاه 80, حضرت الله ځاځي 40, نجیب الله ځدران 53 او رحمت شاه زرمتي د 20 منډو پر مټ بندامیر ته د 330 منډو هدف ورکړ. په ورته مهال بندامیر د خپلې توپوهنې په پاڼۍ کې د 230 منډو هدف د پوره کولو لپاره خورا په زړه پورې مبارزه وکړه او منډې یې څه ناڅه نږدې کړې. د بندامیر لپاره ځوانو لوبغاړو صدیق اتل 63 منډې او شمس الرحمن هم نیمه سلیزه جوړه کړه، خو د بندامیر لوبغاړو له دې ټولو هڅو سره هم ونشول کولای هدف ترلاسه کړي. توپونو ورسره یاري ونه کړه او د 13 نورو منډو په پوره کولو کې پاتې راغلل. بل لور بوست لوبډلې بندامیر ته په ماتې ورکولو سره په روانو سیالیو کې 3مه بریا خپله کړه.